د افغانستان سفیر او ډیپلوماټانو په بار پاکستان ته ویلې چې لاره که د خلکو پر مخ نه خلاصوي خو دغه کوم مالونه چې هلته بند پاتې دي هغه خو را پرېږدئ. دلته په افغانستان کې وضعیت ډیر په خرابېدو ده. له انساني همدردۍ دغه کار وکړئ، که نه نو تاسو خو زموږ مسلمانان یاست. خو پاکستان په یو بهانه او په بله بهانه نن او سبا لاره خلاصه نه کړه او په میلیونو ډالر یې افغانانو ته تاوان ورکړ. کله چې هند دغه حالت ولیده نو مستقیم خپل سفیر په افغانستان کې هغه ته ویډیو کال وکړ او دغه اقدام یې ترسره کړ. کله چې پاکستان دغه حالت ولیده نو سخت وشرمېده. ملګرو راځئ چې هند څه کوي او پاکستان بیا د هند د کفارو شرم نه بعد څه پریکړه وکړه. دلته په ویډیو کې له موږ سره وګورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. کله چې هند د پاکستان دغه ظلم افغانانو سره ولیده نو هند اوس غواړي افغانستان ته د هوایي دهلیز لارې خوراکي او طبي مرستې راوارد کړي. د هند لومړی وزیر نریندرا مودي افغانستان سره په اوسني کورونایي وضعیت کې د خوراکي توکو، درملو او طبي سامانو آلاتو د مرستې ژمنه کړې ده. نوموړي دا ژمنه افغانستان کې د هند سفیر وین کومار سره پرون د ویډیو کال له لارې کړې ده. د هند له لوري به ډیر ژر افغانستان ته د هوایي دهلیز له لارې د خوراکي توکو، درملو او طبي آلاتو جوپه راورسیږي. هند د افغانستان سره یو له هغه دوستو هیوادونو دی چې تل یې په سختو حالاتو کې ورسره په بیلابیلو برخو کې مرستې کړې دي او د هند دغه کار نه بعد پاکستان داسې وایي. پاکستان د درملو او خوراکي توکو صادراتو ته ادامه ورکوي. پاکستان وایي افغان سوداګرو ته اجازه ورکوي چې درمل او خوراکي توکي خپلو هیواد ته وارد کړي. پاکستانی چارواکي له افغان سفارت سره ژمنه کړې ده چې په تورخم او سپین بولدک کې به د درملو او خوراکي توکو کاروانونو ته اجازه ورکوي. په پاکستان کې افغان سفیر وایي چې پاکستان تازه دا هوکړه له افغان لوري سره کړې ده چې د خوراکي توکو او درملو کاروانونو ته به تېرېده اجازه ورکوي. بلخوا افغان سوداګر وایي چې تر 8,000 پورې په توکو بار کانټینرونه یې پاکستانی حکومت درولي دي او په تېرېدو اجازه نه ورکوي. دوی وایي چې د هرې ورځې په تېرېدو سره لسګونه زره ډالر زیانمنېږي. بل لور ته په افغانستان کې د بریټانیا سفیر ایلنسن بیلک هم افغانستان سره د کورونا ضد مبارزې کې د مرستې ټټر وهلی او ویلي دي د افغانستان سره هر راز مرستې او لاسنیوی ته چمتو دی. قدرمنو لیدونکو د پاکستان دغه ظلم په هکله خپل نظرونه مو راسره حتما شریک کړئ. که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډیر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.